هغه اوس که راسه ټکر شو دا خوب و د جې بریک د لاسه به اخر کومه څه اوس مې په خوب کې نه پرېږدې نه پوهېږم چې اصلي بریک به چیرې پیدا کړمه فکر وکړه فکر کولی شې ته فکر وکړه هلکه فکر وکوم ګوګل نقشه د ګوګل نقشه ته ښه راغلاست مهرباني وکړئ خپله ژبه انتخاب کړئ پښتو دري او دوستانه ژبه بیا سره کم ده دوستانه ژبه لکه یو ملګری چې در سره لکه ملګری نو د هغه به انتخاب کو خدای دې راوله ملګری دا چیرې در سره معلومېږه نه یاره وده ته څوک یې چې ته ماته وایې معلومېږه لانه زه ستا یار ستا غمخوار د ښې او بدې ورځې دوست زه هېڅ دوست یار نه لرم نو چیش دی زه یم ستا دوست یار کوم ډېرې خبرې کوم اعصاب دې را خراب کړل که دون دې خوښ کې نو بیا دلته چیش کې ورسه زرند وچلوه ته ماته یو ادرس راښولی شې دغسې نه کې انسانیت یې زده که وایم د ادرس راوښه سمه ده نارېمه وه ګډ سپیکر دې راکونډ کړي دا غټ موټر بریک خراب دی د یو ښه بریکانو ادرس راوښه د بریکانو ځای څه کوې یاره نام خدای غټ ځوان یې په پښه یې راګرځوله که په خوا چې خلکو چینایي بسکلان راګرځول توبه مې ده وم ته اوس څه نشو د ګوګل سولې ازه صحیح دي درځه در ولاړ سه شکر خدای چې دا مرحله خلاصه سوله واوه دستي سړکانو خو ډېر پرمختګ کړی دي راسته طرف ته که چپه طرف ته چپه درځه یاره وده یاره په مسخرو هم نه پوهېږې راسته درځه نو خو ګوره دغه شی ته مو بیا د اعصاب را خرابوې ته اوس او یاره آی ایم سو ساري اوس بیا راسته ځو که چپه ځو رښتیا درته وایم که حقیقت اردویش نو دواړو خواو ته درځه که په لاس راځه بوڼکې به دې کم بوڼکې مه ژاړه چپه درځه اوس بیا چپه ځو چپه لاس ته درځه چپه لاس بس ګرانه راورسېدلو نفس چې راوکښئ بس حاجي اغا بادار پرزه پلورنځي ته چې سودا وکړه زه به دا دکان په خلکو هم وپېژنم نه کې ژر کوه انټرنېټ مې خلاصېږي ډاټا بندومه ښه څه دونې وخت نه نیسي ژر کوه حاجي اغا بادار پرزه پلورنځي حاجي اغا بادار پرزه پلورنځي چې په کندهار ښار کې د 15 کلونو راهیسې خپل فعالیت لري او همیشه د نړیوالو کمپنیو څخه با کیفیته پرزې راوارد کړي دي یا د پلورنځي د غټو موټرانو د پرزو لپاره بهترین ادرس دی او هیرې نوي چې د NGB په نامه لیدران چې د نړیوالې با کیفیته کمپنۍ لخوا تولید شوي دي او د نړۍ په هر هیواد کې موجود دي او په افغانستان کې یوازینۍ څانګه حاجي اغا بادار پرزه پلورنځي ده د تماس شمیره 0 پته حاجي لالک محمد عامر د ایوبي سنټر لاندې 13 او 19 نمبر دکان